جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم او ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه. په دې نن کلاس کې مې ستاسو د انګلیش پریکټس دپاره داسې سینټنسز راوړي دي کوم چې د بیمارۍ سره ریلیټډ دي، یعنی په مونږ باندې مختلف قسم بیماریان راځي، زمونږ په وجود کې مختلف قسم دردونه راځي، مختلف ځایونه دردونه کوي. نن ما د هغې په باره کې سینټنسز تاسو دپاره راوړي دي، ډیر سپیشل سینټنسز دي. د دې نه به تاسو ډیر انګلیش زده کوئ، ستاسو به ورسره د انګلیش ډیر پریکټس وشي. په دې کلاس دا کلاس وړوکی شان کلاس دی، په دې کې به ضرور تاسو ته داسې سینټنسز ملاویږي چې هغه به ستاسو په کار باندې راځي. کلاس به راسره تر اخره پورې ګورئ او ښه په غور توجه سره به یې ګورئ. کلاس په شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. My hand hurts. My hand hurts مطلب دی زما په لاس درد دی. تاسو اکثر وایي کنه چې زما په لاس درد دی، نو ویلی شئ my hand hurts، زما په لاس درد دی. My leg hurts، که ستاسو په خپه درد وي نو تاسو ویلی شئ چې زما په پښه درد دی. صحیح ده. my leg وایي خپې ته. my leg hurts، زما په پښه درد دی. My back hurts، زما په ملا درد دی. بیک وایي ملا ته. صحیح ده. my back hurts، زما په ملا درد دی. my throat hurts، زما مری خوږیږي. که ستاسو مری خوږیږي تاسو ویلی شئ my throat hurts، زما مری خوږیږي. throat وایي مری ته. hurts وایي زخم ته، اصل کې وایي درد ته هم وایي. صحیح ده. I feel dizzy، زما په سر چکر راځي. ستاسو په سر به کله کله چکر راغلی وي که نه، تاسو ته به پته وي. یا اکثر څوک وایي چې زما په سر چکر راځي. ډیزي وایي چکر ته. I feel dizzy، زما په سر چکر راځي. I have a fever، زما تبه ده. زه نشم درتلی، زما تبه ده. fever وایي تبې ته. I have a fever، زما تبه ده. I have a cold، زما زکام دی. دلته کولد یخ ته هم وایي، تاسو د زکام مطلب هم تی اخیستلی شئ. صحیح ده. که څوک وایي چې I have a cold نو تاسو پوه شئ چې دا وایي چې زما زکام دی، او که تاسو هم چاته وایي چې زما زکام دی نو ویلی شئ I have a cold، زما زکام دی. او بیا مخکې تاسو وګورئ I have a cough، زما نزله ده. د ډیرو خلقو نزله هم وي. په دې یخنۍ موسم کې نزله ډیره عام وي، د هر چا وي. نو تاسو ویلی شئ I have a cough، زما نزله ده. دلته دا کاف چې کوم دی زکام دپاره تاسو هم استعمالولی شئ او د نزلې دپاره یې هم استعمالولی شئ. صحیح ده. I have a headache، زما په سر درد دی. I have a headache، زما په سر درد دی. I have a stomach ache، زما په خېټه کې درد دی. صحیح ده. اصل کې stomach معدې ته هم وایي، او ټول دا خېټه چې کوم د دې ته تاسو stomach ویلی شئ. صحیح ده. I have a stomach ache، او کومه چې دا محسوس خېټه وي دې ته بیلی وایي. په انګلیش کې دې ته وایي بیلی. I have a stomach ache مطلب دی زما په خېټه کې درد دی. I have a toothache، زما په غاښ درد دی. د غاښ د درد نه دی الله پاک هر انسان وساتي، هر مسلمان وساتي. ډیر خوشي درد وي. که تاسو چرته په غاښ درد وي او تاسو وایئ چې زما په غاښ درد دی، الله مکه نو ویلی شئ I have a toothache، زما په غاښ درد دی.
او بیا داسې هم ویلی شئ. ګورئ my tooth is aching. زما غاښ خوږیږي. که ستاسو غاښ خوږیږي نو تاسو ویلی شئ my tooth is aching. زما غاښ خوږیږي. I have cluster headache. زما په نیم سر درد دی. یار زما په دې نیم سر باندې درد دی. نو د دغې نیم سر د پاره تاسو ویلی شئ د جملې د منځ کې تاسو ټکي ته وګورئ cluster. I have cluster headache. زما په نیم سر درد دی. He cut his finger. د he cut his finger مطلب دی هغه خپله ګوته کټ کړه یعنی پرې کړه ده. he cut his finger. هغه خپله ګوته کټ کړه. My stomach is rumbling. زما په خېټه کې غړ غړ کیږي. کله کله به تاسو کتلی وي په خپله به مو هم لیدلی وي په خېټه کې ګړبړ ډیر کیږي. نو د دغه ګړبړ دپاره تاسو ویلی شئ رامبلینګ یعنی د جملې په دې اخره کې چې کوم ټکی دی رامبلینګ غړ غړ کېدل. صحیح ده. My stomach is rumbling. زما په خېټه کې غړ غړ کیږي. My entire body aches. My entire body aches. زما په ټول وجود کې درد دی. یار نن زما په ټول وجود کې درد دی. My entire body aches. زما په ټول وجود کې درد دی. The pain is constant. درد جوړ شوی. یار د دې سیز نه ماته درد جوړ شوی دی. که ستاسو په وجود کې چرته درد جوړ شوی وي نو تاسو ویلی شئ the pain is constant یعنی درد جوړ شوی. She gets sick easily. She gets sick easily. هغه زر بیماریږي. she د فیمیل دپاره راځي. صحیح ده. she gets sick easily. هغه زر بیماریږي. His thumb is bleeding. د هغې د ګوتې نه وینه ځي. د جملې په دې اخره کې چې تاسو وینئ bleeding. bleeding وایي د وینې بهېدو ته. د کوم ځایه چې وینه ځي تاسو به دا ټکی ډېر اورئ وایي د ده نه bleeding شوی دی یا د ده نه bleeding کیږي. نو bleeding وایي د وینې بهېدلو ته. His thumb is bleeding. د هغه د ګوتې نه وینه ځي. You have become very weak. You have become very weak. ته ډیر کمزوری شوي. که تاسو چاته وایئ چې یار ته نن سبا ډیر کمزوری شوي یا ته نن سبا ډیر کمزوری کیږي. You have become very weak. ته ډیر کمزوری شوي. My lips are chapped. My lips are chapped. زما شونډې چاودلي دي. چپټ وایي چاودلو ته. شونډې اکثر چوي تاسو دا وینئ چاودلي چاودلي شونډې. نو د چاودلو شونډو دپاره تاسو ویلی شئ چپټ. My lips are chapped. زما شونډې چاودلي دي. بیا مخکې سنټنس ته تاسو وګورئ go and have a rest. ځه او آرام وکړه. go and have a rest. ځه او آرام وکړه. He hurt himself. He hurt himself. هغه ته زخم ولګېده. د هغه دا ګوته معمولی شان خوږ شوې وه او د هغې نه ورته زخم ولګېده یعنی هغه زخمی شوله زخم ورته ولګېده. He hurt himself. هغه ته زخم ولګېده. She is ill. هغه بیماره ده. She is ill. هغه بیماره ده. هغه نن سکول ته نشي راتلی. هغه بیماره ده. صحیح ده. My nose is stuffed up. My nose is stuffed up. زما پوزه بنده ده یعنی بلاک ده. صحیح ده. stuffed up د دې مطلب دی چې بنده ده. پوزې اکثر بندېږي که نه تاسو یې وینئ ګورئ ستاسو پوزه به هم کله بنده شوي وي. نو که تاسو وایئ چې زما پوزه بنده ده تاسو ویلی شئ My nose is stuffed up. زما پوزه بنده ده. My nose is runny. My nose is runny. د دې مطلب دی زما پوزه بهیږي. کله کله پوزه را بهیږي. صحیح ده.
د یخنۍ په وجه یا د زکام په وجه یا نورې داسې وجې کیدلی شي چې د هغې په وجه باندې پوزه را بهیږي، نو تاسو ویلی شئ my nose is runny، زما پوزه بهیږي. او بیا دې پسې یوه جمله ده، ډیره عام جمله ده، دا سنټنس به تاسو ډیر زیات وینئ. get well soon د دې مطلب دی زر خشي. اکثر څوک چاته دعا کوي که نه، تاسو به کامنټس ډیر زیات وینئ په سوشل میډیا باندې به دا کامنټس وینئ get well soon. که څوک بیمار وي نو اکثر ورته دا کامنټس ډیر شوي وي. نو د get well soon مطلب دا دی چې زر خشي. صحیح ده. The treatment has begun علاج شروع شوی دی. یار د هغه علاج شروع شوی دی. The treatment has begun علاج شروع شوی دی. I have constipation زما قبض دی. قبض به تاسو پیژنئ که نه، نو که تاسو وایئ چې زما قبض دی په انګلیش کې ویلی شئ I have constipation زما قبض دی. I am sneezing ما له پرنجي راځي. پرنجي څوک ورته امتروشی وایي، څوک ورته پرنجي وایي، مختلف نومونه ورته وایي، خو کوم یې چې عام نوم دی او زه یې پیژنم پرنجي. سنیزینګ وایي پرنجي ته. صحیح ده. I am sneezing ما له پرنجي راځي. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېرې فایدارې ډېرې اهمې جملې زده کړې وي او په دې سره به ستاسو د انګلیش ډېر ښه پریکټس شوی وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به داسې نوي نور کلاسونه راوړم، د نورو کلاسونو سره به راځم چې د دنیا په هر ځای کې یې، په هر ګوټ کې یې، ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې د دنیا په هر ځای کې یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.